پانسمان یا بنداجنګ څنګه ترسره کیږي؟ اول زخم باید پاک شي، زخم د زخمي ځای څخه بهر ته پاک کړئ. دویم که چیرې زخم سطحي وي یعنې ډېر ډوب نه وي نو کولی شو چې فقط د صابون او یا د میکروب ضد پر مواد یې پاک کړو. دریم که چیرې زخم ډوب وي د هر څه نه د مخه باید اول زخم پاک پرېمینځل شي او بیا د ضد میکروب پر موادو پاک شي. که چیرې د زخم سره پوستکی هم له منځه تللی وي نو باید په دې پوه شو چې د پوستکي لاندنۍ برخه ډېره حساسه ده او باید 9/1000 مالګین محلول په واسطه یعنې 9 ګرامه مالګه په 1000 سیسو اوبو کې یا 1 لیټر اوبو کې حل شي او بیا یې پرې زخم پرېمینځل شي. باید هیر مو نشي کله چې مالګه په اوبو کې ښه حل شوه بیا اوبه ښې وخټکول شي او بیا بیرته سړې شي او بیا وروسته له هغې پرې زخم پرېمینځل شي. پنځم د هر څه نه د مخکې باید زخم ښه وڅېړئ او که چیرې اجنبي شیان لکه لرګی، خاورې، ښیښه او داسې نور پکې وو په ډېر احتیاط سره یې لرې کړئ. او که چیرې مو وکتل چې پوستکی هم لرې شوی او یا غوښه توربخنه شوې ده په ښه به وي چې هغه هم لرې کړئ. او که چیرې روغتون ته نږدې یاست نو ژر تر ژره ناروغ روغتون ته ورسوئ. او که چیرې له روغتون څخه مو واټن درلود نو یو پاک ګاز راواخلئ او زخم پرې وپوښوئ. پر زخم باندې د عامو پوډرو له اچولو یا له پنسلین پوډرو اچولو څخه ډډه وکړئ. وروسته له هغه چې پاک بنداژ یا پاکه ټوټه مو پر زخم کېښوده هغه وتړئ، خو پام وي چې ډېر کلک یې ونه تړئ ځکه کیدای شي چې کوم بل خطر رامنځته کړي.